الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السؤالات وجوابات بدي مباركة سلسلة کې دا ورو ډیر مزدار سوال کړی د بعضو ورونو دا سوال ډیر خوندوري وی موږ اورېدلي دي د بعضو خلکو نه چې کله څه خبره یا څه کار وشي نو یو کس ته داسې ووایي دا ستاسو د برکته وشو، ستاسو د برکته دا کار وشو یا دا کار الله وکړو. نو دا ټکي جایز دي چاته ویل چې ستا د برکته؟ جواب د دې مسلې دا یاد کوي، برکت اصل کې څه ته وایي؟ برکت دې ته وایي چې یو شی زیات شي، خیر پکې واچولی شي، دې ته برکت وایي. لکه د پلاني په بچو کې الله برکت اچوي، معنی دا چې بچي دیندار دي، خبرې اوري، مال کې برکت دی، یعنی حلال دی، ډیر دی، پراخه دی، دې ته برکت وایي. رب العالمین په لاس کې ټول برکت دی او د هغه مرضي ده چې څه پیدا کوي او څه وغواړي او په چا کې برکت واچي او په چا کې وانچي. لکه ګوره الله رب العزت په مکه کې برکت اچولی، ځایونو کې په مدینه کې برکت اچولی، په یمن کې، په شام کې، په فلسطین کې. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. الله د مسجد اقصی غیر چاپیره ما برکت اچولی. دغه شان صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث دی چې رسول صلی الله علیه وسلم ابراهیم علیه السلام د مکې دپاره دعا غوښتې وه او زه هم د مدینې دپاره داسې حدود او حرم ږدم لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام یې ښود، او وی زه هم د مدینې دپاره داسې دعا غواړم لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام د مکې دپاره دعا غوښتې وه. مکې کې الله برکت اچوله، مدینه کې هم الله برکت واچوه. یو حدیث کې داسې هم راځي صحیح بخاري کې دی، رسول صلی الله علیه وسلم وایي وی الله موږ ته مدینه داسې خوږه که او داسې م خوښه که لکه څنګه چې مکه زموږ خوښه وه، یا د دې نه زیات راته دا خوږه که. وبارک لنا فی صاعها ومدها، او یا الله زموږ دپاره د دې په طول او پیمانه کې برکت واچوه. نو مدینه برکتي ده. یو حدیث کې داسې راځي، رسول صلی الله علیه وسلم اللهم بارک لنا فی شامنا وفی یمننا، یا الله زموږ دپاره په شام کې، په سوریه دغه علاقې خواوشا چې دي په دې کې برکت واچوه او په یمن کې برکت واچوه. نو دا ځایونه برکتي. کله نا کله رب العالمین په یو زمانه کې برکت اچولی، لکه رمضان میاشت. حدیث کې راځي، امام نسائی راوړی دی، رسول صلی الله علیه وسلم اتاکم رمضان شهر مبارک، د رمضان میاشت راله دا برکتي میاشت. نو الله رب العزت پکې برکت اچولی. دغه شان الله رب العزت په پیو کې برکت اچولی، په کجوره کې برکت اچولی، په اسونو کې برکت اچولی، په ګډو بیزو کې برکت اچولی. او دین علاوه په انسانانو کې رب العالمین په انبیاو کې برکت اچولی دی. انبیاو په نقش قدم چې کم نیکان خلق د هر امت روان دي، الله په هغوی کې برکت اچولی. لکه عیسی علیه السلام څه ویلي؟ وجعلني مبارکا اینما كنت، او الله زه برکتي ګرځولم زه چې هر ځای کې یم. نو په انبیاو کې برکت دی. نو د نیکانو خلکو سره ګډون، لکه ته اوس یو نیک سړي ته وایي چې ستا د برکت، د نیکانو خلکو سره چې کله ګډون ستا راغی که نه الله ته نږدې خلکو سره، دې کې هېڅ شک نشته چې تا ته برکت او خیر میلاویږي. دا یې ځکه دا برکت ورکوونکی الله دی. ګوره دا د دې دینداره سړي په لاس کې نه دی چې په خپله مرضۍ تعالی درکوي. لکه اوس څه برکت موږ ته میلاویږي د دیندارو خلکو نه؟ هغه برکت دا دی، علم برکت نه دی. ته د علماو سره کېناستې، دوه خبرې دې زده کړې، دا برکت و که نه د دغه دینداره سړي چې تا نن دوه مسلې زده کړې. عمل، ته کېناستې د دینداره ملګرو سره، هغوی تا ته نصیحت وکړو چې ستا دا رویه، ستا دا کار، ستا دا طریقه خو غلطه ده، ته د هغې نه به خپله لار سیده کړه. نو برکت نه دی؟ برکت شو.
کله داسې وشي چې یو سړی د دیندارو خلکو سره ناسي او په دیندارو رحمتونه راورېږي د پکې هم شامل شي. دا برکت نه دی؟ یا ته د دیندارو په مجلس کې ناسي او هغوی دعا وغوښته، هغه دعا کې ته څه شوې؟ ته هم شامل شو. یا هر څه پرېږده، هېڅ هم تا ته نه دي ویلي، خو چې ته د دینداره سړي سره کښېنې پاسې او د ده دې ناستې ته ګورې، د دې دې عمل ته ګورې، وینا ته ګورې، ته به ترې څه زده کړي. دا برکت شو. او ښکلی دلیل بله درکړم، قصه د موسی او خضر علیهم السلام. هغوی چې کله هغه ښار ته لاړو او مېلمستیا یې وغوښته، خلکو له مېلمستیا ورنه کړه، دیوال نږدې و چې راولېدلی وې، خضر څه چل وکړو؟ دیوال یې سیده. موسی علیه السلام ورته وایي ساده سړی، هغوی مېلمستیا نه کوي، ته له دیوالونه برابروي. هغو ته بیا راز د هغې بیان کړو چې واما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه. دا دیوال دا خو د دوو یتیمانانو هلکانو او د دې لاندې د هغوی خزانه پرته وه. کومه نقطه چې زه بیانوم هغه دا ده وکان ابوهما صالحا، او پلار د هغه دواړو څه و؟ دیندار. دا د پلار د دیندارۍ برکت دی چې رب العالمین د دوی خزانه د دوی لپاره وساتله. بل ذکر راځي سورة هود کې وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. چې کله یو کلي والو کې دا مادی کنه د اصلاح، یعنی یو بل ته د ښه کار وایي او د بد نه منع کوي، رب العالمین دا کلی نه تباه کوي. چې کله په یو کلي کې دا عمل کیږي، الله رب العزت دا کلی نه تباه کوي. معنی دا چې کله دینداره خلک لګي او دا فریضه د دین ادا کوي، نو برکت دا دی چې رب العالمین دا کلی نه تباه کوي. داسې دلیل به ته پیش کم کنه چې بالکل دا مسله د حل کی. او قرآن او حدیث کې هر مسله د الحمدلله پرو موږ دا مسله ذکر کړي. صحیح بخاری صحیح مسلم کې حدیث دی، عائشه رضی الله عنها چې کله په سفر باندې تللی او د رسول صلی الله علیه وسلم سره د هغې نه امیل ورک شو، او په امیل پسې ګرځېده، او په دې کې د مانځه ټیم شو او د خلکو سره اوبه هغه نه وي. دوی خو اراده و چې موږ به دې ځای نه ځو، مخکې به ځان له اوبه ولټو، او دلته دا خلک د څه د لاسه لیک شو؟ د عایشې رضی الله عنها د امیل د ورکېدو د لاسه. مانځه ټیم شو، اوبه نشته. لیکن ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی او غوسه و تر دې چې ګزارې مو وکړو، وایي ستا د لاسه پیغمبر هم لیډ شو، مسلمانان هم لیډ شو، ستا د امیل د لاسه. دې کې الله رب العزت آیتونه راولېږل. رسول صلی الله علیه وسلم ملګرو ته صبر الله احکام راولېږل، آیتونه راولېږل چې کله اوبه نه وي نو تیمم کوئ. اسید ابن الحضیر رضی الله عنه وی ما هي بأول برکتکم یا آل ابی بکر، اے د ابو بکر خاندانه د ستاسو ساولنی برکت نه دی. تاسو کې موږ ډېر برکتونه لیدلي دي، نو دا د چا د برکته؟ عائشه رضی الله عنها پکې سبب شو کنه. نو ګوره بالکل فیصله وشوه، جواب میلاو شو کنه، وی دا ستاسو د برکت. خو دلته ورسره دوه خبرې یادې کوي بس. یو دا خبره یاده کوي چې د پیغمبرانو په ذات کې هم الله برکت اچولی دی. دا صرف د پیغمبرانو پورې خاص دی، یعنی د پیغمبرانو په بدن کې برکت دی، په ویښتو کې برکت دی، په لاړو کې برکت دی، په خوله کې برکت دی، په کپړو کې برکت دی. داسې پسې بیا ځه او دا تبرک سړی حاصلولی شي، لکه د رسول وسلم په زمانه کې شوي دي. صحابه کرامو د رسول وسلم ویښته اخیستې دي، دغه شان خوله یې ترې اخیستې ده، دغه شان رسول وسلم خپل کمیس ورکړی و عبدالله ابن ابی ابن سلول دی. عبدالله ابن ابی ابن سلول زویل چې پسې کله راغی زما پلار مړ شوی ته خپل کمیس راکړه، خپلې لور دپاره چې کله خښوله نو خپل څادر یې ورکړی وي په دې کې خښه کړي. خو دا صرف انبیاو پورې خاص دي. د انبیاو نه علاوه ابوبکر صدیق پکې هم راغی، د انبیاو نه علاوه چې څوک هم دي نیکان خلک، د هغوی نه ته داسې تبرک نشي حاصلولی، نه په هغوی کې داسې برکت دی چې په ویښتو کې او په لاړو کې او په بدن کې او په دې کې دی.
او زمونږ طرفونو ته د صوفیه حضرات چې کم دي یا د بریلیان حضرات د هغوی دا نظریه ده او په دې د هغوی ټول کاروبار روان دی بلکې او خو دومره قایل دي بعض والعیاذ بالله چې سجدې لګوي نه هم دي لیدلی چېرته سجده پکې لګوي پوره او دا لاس چې ورسره میلاو کړي بیا د لاس په خپل بدن راکاږي دا ما سره یو څو پیرې داسې شوي یو څو کسان را سره میلاو شي خو په دې مسله نه وي پوه چې کله ما سره لاس میلاو کړي بیا هغه لاس په خپل بدن راکاږي زه پوه کړم ورو ولې وی نه جي برکت ما دا خو د پیغمبرانو خاصیت دی تا ته چا ویلي دي چې عام د امت خلک کاغه عام دیندار دي او کاغه علما دیندار دي چې د هغوی نه داسې برکت حاصلوه نو دې باندې زموږ خلک عادت شوي دي که خیال هم کړی مونږ چې زموږ اکثر خلک چې کله داسې دینداره سړي سره لاس میلاوي نو دا سر ورته سم ټیټ کړي بیا دا لاسونه داسې راکاږي د بدعات او خرافاتو کې راځي بلکې هغه یو پیر هغه قادري راغلی هغه بهر قادري چې دی هغه تعلیم یافته قادري زمانه د قادریانو د نومونو یېرېږي هغه طاهر دی که نه طاهر قادري څه وخت کې راغلی که خیال هم کړی ملک کې غټه غوغا جوړه کړې وه تقریرونه به یې کوله نو هغه په هغه یو تقریر کې دا خوله داسې وچې کړي که نه ټیشو باندې او په قصې دې خلکو ته ګزار کړي او په هغې چې کوم حل جوړ شي نو دا خو د پیغمبرانو خاصیت دی په ده کې دا د کوم ځای نه راغلی خو په دې د دوی کاروبار ټول روان دي که د دې نه یې منع کړو نو دوکان به ټول څه شي هغه به بند شي نو دقه د دوی کاروبار دی دا خلک یې په دې کې اخته کړي دي او الحمدلله څه حده پورې زه خو داسې نه یم چې ډېر حده پورې څه حده پورې الحمدلله خلک هوښیاران شوي دي کوم چې دین اورېدلی دی او اندازه ورته لګېدلې دی چې هر داسې بدعات او خرافات یو سړی دینداره دی خو د انبیاو مرتبې ته خو نه رسي چې ته د هغه نه داسې تبرک حاصلوي یا سجده لګول غیر الله ته دا خو کفر دی دا که پیغمبرانو ته هم سجده لګوي کافر کېږي پاتې له عام امتي هغه ته سجدې لګول دا پښتانه خو دې حال کې ګزاره کوي داسې نه یم چې پښتانه ته بالکل پاک دي پښتانه ګزاره کوي او دا نور زموږ خواوشا کې چې کوم قومونه دي دا خو پکې سم ورننوتي دي بس نو خبره مې دا کوله چې د انبیاو په ذات کې څه دی برکت دی دویمه مسله ورسره دا یاده کوي چې دا جواب بالکل پوره شي او موږ ته خبره بالکل واضح شي کله داسې که نه چې هغه شیطاني برکت لکه اوس یو سړی دی شیخ ابن باز رحمه الله ما د هغه یو تعلیق کتو په دې حدیث باندې دا چې کله عایشه رضی الله عنها ته دې اوسید وی دا ستاسو اولنی برکت نه دی هغه په دې باندې تعلیق کړی دی شیخ رحمه الله هغه وی دا خبره کول جایز دي خو په شرط د دې چې په دې سړي کې هغه اثار ښکاروي لکه ته اوس یو سړي ته وایي جي ستاسو برکت او چې مخ ته وګوري نو دا ښځو خبره یو ملیکو ته کډه کړي او بېلمازه او بېدینه او نشیز او ته دې ته وایي دا چا برکت دی نو هغه غریب ځان له تشپاڼې دی باقي کم برکت پروت دی نو هغه وایي چې سړي ته به ګورو لکه اوس عایشه رضی الله عنها ته ویل او بیا هغه نه یادول د ابوبکر صدیق خاندان یادول چې دا ستاسو اولنی برکت نه دی نو هغه خاندان کم خاندان دی ته ورته وګوره خلک کم خلک دي نو ته به سړي سړي ته ګورې نو دلته یو سوال وس راځي ما نه یو کس سوال کولی شي چې نو بیا به ما ته څه پته لګي چې دا باطل شیطاني برکت دی که نه دا صحیح برکت دی نو جواب د هغې دا دی چې دا معلومول ډېر اسان دي د دې سړي حال معلوم کا که دا مخامخ سړی د الله توحید بیانونکی او په هغې عمل کوونکی او د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري او تقوادار او پرهیزګاري نو پوه شه چې دا صحیح لاره باندې روان سړی دی او که د دې نه علاوه نو بیا د شیطاني برکات دي داسې خزعبلات دي د هغوی هغه برکات خو ډېر مخکې دا خو پکې بچي م ورکوي هغه چوپ چوپ والا برکات مو نه لیدو راګیر کړی دی نو هغه پته ولګېدی چې هغه به دا خلک په پیسو راوستو چاته به په سترګو کې زنځیران اچو چاته دې ته هم خلکو برکت وی که نه دې ته برکت وی او د دغه یاردي ګونې ته یې نه کتو چې ده کې آخر کم برکت پروت دی اخو د برکت نه داسې انزلی شوی مخ دی
او عمل نشتی علم نشتی خو به تسبیح لاس کې نیولې او کړه سا جوړه ده او دا جیره دوی برکت دی برکت چې کله راګیر کړی شو خلکو پسې نور مریضان راوستو چې دو سره اتفاق نه دی شوی نو بیا د پیر صاحب سره ماتې هغه ماتې نه وي دا خو ټوله ډرامه ده ټول گیم دی پاکستان کې نن سبا تاسو ته پته دی چې اقتصادي حالات څه دي کمزوري دي زه 50,000 او 10,000 روپۍ نه یم که داسې غریب سړی هغه له 1,000 روپۍ ورکړم د سره په دې ډرامه راضي کېږي نه راضي کېږي چې 1,000 روپۍ به درله درکړم او ډرامه به کوې چې په ما پیریان دي زه به درله تندی داسې ونیسم او ته به ټوپونه وایې او بیا داسې کوې هغه پیرې داسې راکوي ښایي دا لا موږ نه دي لیدلي موږ لیدلي دي علما یا بعض قاریان چې هغوی دم وایي شرعي دم خو هغوی دغه پیري سره لګیا اول تلاوت کوي بیا خبرې بیا خو دا داسې پاره او چې څنګه دې دغه شی لرې کړي بیا هغه ډایرکټ د پیر صاحب لاس کول کړي او بس وي کار وشو نو هلته بهر چې کوم ولاړ دي د هغوی خو نمبر نه راځي خو هغوی متاثره شو چې وګوره زمونږ په مخ کې دا کار کړی زمونږ په مخ کې نو اوس دا برکات موږ نه منو دا برکات موږ نه حتی د یو دینداره سړي سره کښېنې او عقیده دې زده کړه یو عالم سره کښېنې او عقیده دې زده کړه بیا ته ووایي هغه عالم ته یا چا ته لګیا وي چې دا چې دوی برکت صحیح ده دا خبره که غلطه ده ولې صحیح ده صحیح عقیده دې ته زده کړه علم دې ته زده کړو او داسې پسې بیا ځه نو دا وینا روا ده خو د یو څو خبرو به پکې خیال ساتي والله اعلم زما دا طریقه ده اکثر ما ته ملګري وایي ما بل یو کس ما ته ویلو وي که تا دا جواب لنډ ورکولی ګوره ما به تاسو ته اوس دا لنډ ویلو چې دا ویل جایز دي خو تاسو به نور سره نه وایي خبر چې دا برکت آخر داسې شي او دا په نیکانو خلکو کې راځي څنګه او دا جمله آیا هر چا ته ویل مناسب دي او که نه دغه تفصیل به تاسو ته نو معلوم تاسو به د دې ځینه وتې صرف په دا خبره ستاسو ذهن کې و چې او د دې ویل جایز دي نو زه تفصیل په دې بیان کوم زه چې په مسله کې ډېرې مسلې څه شي هغه واضح شي او حل شي یو سړی د جومات نه وځي ښه مطمئن ځکه چې خبره هغه هر اړخ د خبرې واورېدو او بل دا چې هغه په دلیل سره واورېدو ولله الحمد